راغلی جی خیبر آفس ته او دغه ځکه مونږ لایف پروګرام چې کوم دی اوس ختم کړو او دا خويندو تم خواست کوم چې ما ته کال وکړي او ما سره خبرې اترې کله ته میسجونه کې کنه دومره ګیلی کوي کنه دونه ګیلی چې او اختر راغی خو دې وبخا نو خبره ده زلف ولول کې نظر گرفتار شي اوسګار کې ډېر باندې یخي په تیری کې پوي ضرور د خو ګولې خو نه مطلب مې ده د اختر روز د کتون کې دی هغه ګوري نو داغه د پاره چې کوم نه ټول ته د اختر مبارکي ورکړه دا تاسو نو کوي پر نو څومره خوشاله ګوره اور ناراضه ګوره نه څومره دفرنده می بس یو الله خبر دے ستر وہ دو کراله जब सेटअप तैयार हो जाते हैं हाँ फिर तो वन गो में भी जा सकते वन गो में भी साथ नظر مانی پروډوسر غوګو کې شاله کا شارټ ته غلط واغشتو هغه ټایم کې لکه څه فیلینګز وی څه محسوس کوي تاسو غبرهټ यार हम وار درنه خطا کی बिल्कुल लازम रात की मैं जट गए दी अंगू के में से घर दे अडूना में दे कोर में तिरा में दे सर दे د مبارک شاه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو هوست خورشید خان یو نوی ولاګ سره یو نوی ویډیو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم په دې هیله په دې امیدونه ستاسو ټول بروغ جوړ خو خوشاله ختن رس په منوالو ستاسو زمونږ پرون چې کوم ویډیو چې ما اپلوډ کړی و تاسو وکتل تاسو هغه ویډیو ډیره زیات اپریشیټ کنن د اختر دویم ورځ دا راغلی جی خیبر آفس ته او دغه ځکه مونږ لایف پروګرام چې کوم دی اوس ختم شول او نن پروګرام کې منوالو چې کوم مونږ سره ملمانو هغه سره غب شپ لګو انجینیر صاحب نه ډېر زیات سوالونه وشو تاسو نو وشو ډېر خبرې وشوي کنه او د انجینیر صاحب څنګه پروګرام مو خوښ شو جی ډېر زبردست پروګرام او ډېر مننه چې تاسو موږ خپل پروګرام ته انوایټ کړو صاحب تاسو یوټیوب چینل هم دی زموږ یوټیوب چینل دی زموږ فیسبوک چینل هوم سټے حاجی فیسبوک پیج هغه کې موږ مختلف ټاپکس کور کوو د جون سره ریلیټډ هر قسم ټاپکس کوو خجی ها دا order خولې د منوالو سبسکرایب کې پلیز زه ډیره زیاته ایکسایټډ او خوشاله پدیم چې زمونږه زما او د نجف یو پروګرام به تاسو ډیر زر ګورئ په خیبر میډل ایست په شیشه او مونږه به تاسو سره برای راست خبرې اترې کوو لایف شو به وي نو مونږ ته به لایف کالز هم کوئ او دا خویندو تم خواست کوم چې ما ته کال وکړي او ما سره خبرې اترې وکړي کنه صرف رونه نه خویندو تم خواست کوم دین چې تا ته ځاول مایک ولګوم जब केनम करे बोला ها ته کینه پلیز کینه په خپل سیټینګ جوړ کا دا چې کوم دی عزیز خلک ماته زین چې کوم دی زین په پروګرام کې هم ډیره خپل سندره ویله اوس چې کوم دی لګیا دی او د سندره وای دا سندره تاسو واورئ را ګورې په خندا په نازو پادا لګرو د قدمونه د زړګي میوزي سا ستا یو دیدن سره زړه ناقرار شي د زلف ولول کې نظر گرفتار شي شرنګ د بنګړو نه دی وار چې بیوار شي شلنګ د بنګړو نه دی وار چې بیوار شي هزار د سپین لچو د شنو بنګړو رازا پایل دې شلنګوا ګلې رو رو رازا رو رو رازا ګلې رو رو رازا پایل دې شلنګوا ګلې رو رو رازا نن خدا منا زد جانان یما ستاد دی یو خبرې ز پارمان یما ستا پنوم شو ژوندون داسې نادان یما ستا پنوم شو ژوندون داسې نادان یما نازو پدا په نخرو رازا پایل دی شنگوا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا پایل دی شنگوا گلی رو رو رازا را گوری په خندا په نازو پدا
لږ روږده قدمونه د زړګي مې وځي ستا رو رو راځه ګلې رو رو راځه پایل دې شرنګوا ګلې رو رو راځه پایل دې شرنګوا ګلې رو رو راځه. خانو دا اوس رښتیا خبره وکړه دا روغ به پکې نه دا خو سوشل میډیا دا په سوشل میډیا باندې موږ هر څه ویلی شو صحیح ده که نه نو دې په باره کې به ته څه وایې نو د باره کې زه دا وایم که نه چې ده ته کله ته میسج ونه کړې که نه دومره ګیلې کوي که نه دونه ګیلې چې چې بس ته ما یادې نه ته ما ته میسج نه کوې دا او دا خو چې کله ورته وکړې که نه نو بیا نه د میسج ریپلی در کوي او نه درله بیا چې ورته نو کال هم کې مجال کوه که نه کال چا ته پرون تاسو ویډیو ولیده بلاګ دې ولیدو بالکل بالکل ملي څنګه کار یې پکې کړی دی هغه بل هم پکې ویلو که نه چېرې وایي ته کمیس وباسه ریډ کارپېټ ما ته وایي چې ته کمیز وباسه چې دا ظالمه دی خدای ما چې لکه زمونږ څه کوي د ریډ کارپېټ دپاره مایک نه درکوم بس د سره کېږي د دې ویډیو نه پس ما له ډېر خراب انجام لیدلی راځي خو عبدالرحمن ته څه ویل غواړې زه دا ویل غواړم چې دا د ګیلې مې نن سبا ورته ډېرې زیاتې سیوه شوي دي پوه شوې مینوالو زه به خپل الفاظ نه بلکې تاسو په دې ویډیو کې څه خبرې وکتئ لکه دی وایي چې زه دا هیدر نه دی دی وایي چې ما ګیلې ډېر زه ډېر ګیلې ډېرې کوم که نه لکه ګیلې زه نه کوم خو اصل کې مسله دا چې په دې کې یو قسم دا هم غیب شي او دا هم غیب شي علاوه زمانه په دې کې یو قسم کانټیکټ نه کوي دا حقیقت سوشل میډیا بله خبره په دې غټو ښارونو کې دا وړې خبرې راځي چې دی که نه ما اصل کې بل ورځ واقعي ما خو ګپ شپ لګولو خو واقعي دا خبره لږ افنسیو وه زما طرف نه خبره اټ کوم یو منټ دلته کې ته سټاپ واخله دی په خپله دی نو فارغه نو کار روزګار خو نو د ده نشته مونږ خو دا دی کار کوو دیم دا دی نو کار کوي دیو په خپله 2 بجې 3 بجې راپاسي او بیا تر د شپې لیټه پورې ویښي نو مونږ خو تقریبا چې بس 11 کېږي نو چې مونږ ټول اوده یو او بیا دی چې مونږ نو یادې نه نو په خپله خو اوزګار دی اوزګار خیر دی په دې اړه باندې یخې اوبه تېرېږي پوه شوې نه اوفیشیلي زه به یو خبره کول غواړم خورشید زما ورور دی حیدر زما ورور دی زه هم زما ورور دی زموږ منځ کې تاسو ته په ټي وي باندې هم ښکاري او که په دې ځای کې هم تاسو ته ښکاري لکه زموږ منځ کې داسې هېڅ خبرې نشته وړې خبرې په بله ورځ باندې ما د خورشید په باره کې داسې لکه ګپ شپ کې ما خبره کړې وه په ګپ شپ کې هم خبره کله کله ګرانېږي او غلطه وي نو هغې لپاره به زه د خورشید نه معافي غواړم سارو ډیره مننه خورشید جانه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د ټولو نه اول خو زه خپلو کتونکو ته د خورشید ښایسته مینوالو ته زموږ پښتنو وروڼو ته چې کوم وخت دې وخت د خورشید خان یوټیوب چینل ګوري نو زه هغو ټولو ته د مینې او د خلوص ډېر سلامونه یم نیک ایله احترامات یم په خاصه توګه هغو ته د وړوکي اختر مبارکي یم د خپل خوا نه د ایو ټي چینل دوبۍ د خوا نه او په خاصه توګه د خورشید خان د خوا نه ډېر ملګري نن راجمع دي او د اختر ورځ ده د اختر چې کمدنو ډېر د خوشحالو ورځ ده ډېره د سوکالو ورځ ده ډېره د امن ورځ ده او خورشید خان همیشه زما ډېر ښه ملګری دی زما یار دی او زما دوست دی او زما ډېر ښه ملګری دی زموږ ډېر زاړه یادونه دي خو بهرحال خبره ده چې ما دې کینونو بیا به هغه یادونه تازه کوو نو دې اکثر زمانه ګیله کوي چې ته دا مایک زما نه اخلې دا مایک ما د زړه سره لګولی دی ځکه چې ته زما ورور او د زړه راپورې نو دې وخت کې مونږ ځو د زمرو صاحب خوا ته او زمرو صاحب چې دې وخت کې په خپل دفتر کې ناست دی دغه څه به نن د اختر په هکله خبرې اترې کوو ځکه چې اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده او هغه هم چېرته بیزي دی زما په خیال سره نو نو بس دا ځان سره سیو کوم او زموږ سره ریکارډینګ روان دی که نه نو دا سیو کوم بیا د سعودي عربیې نه هغې ته کول راغلی او بس زما واتساپ هم په دې نمبر دی واتساپ راته یو میسج وکړه ماشاءالله سلامونه صاحبه وعلیکم السلام ډېره بخښنه غواړو تاسو مونږ لکه مطلب دا چې ډسټرب وکړئ خو لکه مطلب د څنګه تاسو خفه شئ چېرته ستاسو ضروري کالز دي که نه یا د چا ټکټ یا د چا چې کوم بله څه مسله وي څه ستونزه وي نو مطلب موږ غواړو چې لکه مطلب دې وخت کې نه تاسو دې کې ناست ښه دی زما په خاصه که نه پاسي چې پاسي ټول نو تاسو ته مبارکي ولې څه جګړه ده که نه خیر دی نو جګړه خو تاسو نشو کولی او ځکه چې موږ غواړو چې تاسو اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه روژې تراویح دې مبارک شه ډېره مننه صاحبه دې وخت کې د خورشید خان چې کوم دی زموږ ګران ورور زموږ ګران همکار زموږ ملګری
ډېر خسته ویډیوز جوړوي ډېر کتونکو بالکل ته که نه. واقعي ډېر نو ښه. دی وایي چې د ټولو خلکو ویډیو چې دي هغه را روان دي ستاسو ویډیو همیشه زه جوړوم. تاسو شته یو خبره زما دغه دپاره ونه کړه چې د اختر ورځ ده ما کور ماشومان پرېښي دي راغلی یم تاسو سره زه دا چې کوم ده نو هلې ځلې کوم زما هم حق جوړېږي وایي که نه. نو ما خو مټۍ ډبه راوړله نو تا بوډاګان نه دي پرېښدا ماشومان پرېښي دي پوه شوې که نه. خورشید خان واقعي چې خورشید خان ډېر ښه ویډیو جوړي ماشاءالله او زه په خپله باندې هم ګورم او اوس چې د افیس نه لاړ شم فارغ شم بیا په تسلۍ سره ګورم که نه. او خورشید ویډیو ګورئ د پیج چې دی یوټیوب چینل دی یوټیوب چینل دی هغه هم تاسو مطلب دا چې سبسکرایب کړئ او مطلب ګورئ هم ډېر زیات ځکه چې دی ډېر معلوماتي پروګرامونه ډېر ښایسته ځایونو ته هم ځي. خو نن د اختر ورځ ده ما څلور د خوب ګولې وخوړې نه مطلب مې ده د اختر ورځ د کتونکي دي هغې ګوري نو د هغې دپاره چې کوم نو ټولو ته د اختر مبارکي ورکوم د خورشید د دې چینل نه چې څومره دا وخت کې ملګري زما غږ اوس اوري ټولو ته د لوکي اختر د خوشحالو مبارکباد ورکوم او د ټولو د اختر مبارک شي خوشحالۍ سره اختر ومانځئ او د خپلو ګاونډ کې که څوک داسې چې کمزوري د هغه هم په خوشحالو خیال وساتئ دا به ډېره ښه کې ښه وي. ډېره مننه جي تشکر د ټیم راکولو تاسو د مایک نه خپه ساري او که اختر راکې خو ښه ده که نه راکې ستا خوښه ده جی جی تاسو دلته راوځئ. نو دا څه که چې زما دغه وکړه کالي نو دم تور کالي جوړ کړي دي لکه تور کالي داسې دي چې اصل کې تاسو سره برابر کې یو جنې ناست هغې سره سپین کالي وو که نه هغه ستاسو هغه دغه چې کوم کمبینیشن هغه شته تور او سپین نو هغه تاسو په ډېر زیات ښایسته ښکارېدی تاسو بلیک چې کوم نه سوټ ډېر ښه نو ډېره مهرباني بلیک اینډ وایټ نوم دغه یم که نه چې اوس دا به هم خوند کوي لکه ډېر ښه مشر خو مشر یي که نه اختر راکئ خدای وبخښه نو خبره داسې ده ډېره مهرباني جي انشاءالله اوسئ ډېره مننه دې وخت کې زموږ سره زموږ ګران بس دا زموږ روډ چې کوم دی که نه ګوره دی اکثر زموږ انټرویو کوي که نه نن د اختر ورځ ده نو موږ به هم د سره یو څو خبرې وکړو که نه سلامونه زما وعلیکم السلام وعلیکم السلام مبارک شه ډېر زیات ډېر مبارک شي اختر راکې نو اوس دلته کې مې صاحب سره خبره وکړه داسې کار کوو چې دې بارډر کې ما او تا کیون خوا ته ځو بس صحیح ده اختر ورځ ده او چې څه نه څه میلاو شي نو ښه به وي نه لازم خدا خو مشرانو خدا کاري که نه چې مشرانو له ورکوي که نه لکه اختر ورځې خو دا تمه یو لکه مطلب چې څه نه څه موږ ته میلاو شي د اختر به ومانځو نو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او دې وخت کې حیدر چې کوم دی که نه حیدر زموږ ډېر ښه ځوان پروډیوسر ورته وایي ینګ پروډیوسر کوم د خدای دې راته لري ډېر ښه سوچ ډېر ښه فکر لري تور کالي زما په رنګ نه اچولي دي نه ما د ده په رنګ اچولي دي السلام علیکم نه مونږ دواړو امیوزې اخیستې دي دلته کې مقابله وه دلته کې سمی اور څه کوم دی څو ته وایي سمی اور رؤف دواړه یو شان دي کپړې اچولې وي ښه یو تاسو اخلئ او بل چې کومونو بابر اور اجاز نه اجاز خو بیا وویل چې نه که چېرته رؤف چې کومه یو جوړه اخلي جی جی نو زه به دا نه اخلم بیا هغه ویل چې زه بس یو شانتې نه اخلم دا سم ټایم داسې که نه چې خلک یو شانتې نه اخلي نو دغه شانتې نو زما ورور به هم چې و نو ورور به ویل چې ته چې اوس کومه جوړه اخلي او یا شانتې به زه نه اخلم او چې زه چې کومه جوړه اخلم وایي ته به نه اخلي نو اوس موږ دواړه یو شان دي کالي اچولي دي که نه بس او که نه نو ته زما مشر ورور یې زما کشر نو څه به وایي منې تاسو هم زما ورور یې خو مننه زه زما به اکثر دا دغه چې یاره لکه زه زما چې کوم مشر ورور دی ما به لکه دا ویل که نه چې یاره مونږ هم یو شانتې جامې واچو خو زما ورور به نه منله وایي نه بیل به کوم خو دا د یو پوښتنه لرم ستا اولنی اختر په مسافرۍ دی په خاصه توګه د دوبۍ سینټر نو څومره خوشحاله پورونه راځي ګورئ نه څومره د زړه نه مې بس یو الله خبر دی موږ ته سره دا ته بوسونه مه کوئ موږ ستا د فیملی ممبر یو که نه یار بلکل یاره سترګو کې اوښکې راغلې دا دې چې کوم ده دې ته به د چا پلا ټینګېږي دا مسافر دی خورشید خانه دا ګپ نه دی والله قسم په خدای خلک چې وایي که نه دې ته وایي دا مسافري لکه زما څلور میاشتې وشوې خو زه دومره نوم خفه شوی خو چې کله چې د اختر راغو ما لکه زه نارمل وم خو چې کله ما د اختر لمونځ وکړو د هغې نه پس چې یوازې د روم کې کېناستم نو چې سوچ مې وکړو ما ویل یار دا ټایم خو ومیل زه امیله به لاړم غاړه به مې بیا مې چې ابو له لاړم بیا بهیله ما غاړه ورکړله اختر مبارکي بیا چې کوم چې ما سره خپل ترګان ما سره اوسېږي بیا به زه هغې کره لاړم بیا زما چې ترور و هغې کره هغې نه پس بیا ما ناشته کوله هغې نه پس بیا ما ناشته کوله هغې نه پس چې ما ناشته وکړه بیا به زه چې اوبه وتم بیا به زه ټول خپل خاندان باندې به زه ګرځېدم او نن چې پرون چې څنګه راوم چې روم کې کېناستم نو بس ډېر زیات یار موږ سره یو Yes. What? No. I'm a camera shy. No camera. No.
No, thank you. No, Kevin, please. Eid Mubarak. Yes, only for asking Eid Mubarak. Yes, Kevin, yes. Kevin, please. Not only for few words. Not for few words. What will I say? Give me some script. وایه کیون What will I say? اختر دې مبارک شه. Akhtar Mubarak. اختر دې حبیبي remove the mask. Akhtar de Mubarak Shah. اختر Akhtar de Mubarak Shah. Shanga chalde ya habibi. مرحبا اختر. Marhaba Akhtar. ډیر الله. Thank you so very much brother. Thank you so very much. Happy Eid Mubarak to you and to your family. And to you also as well. Thank you brother. مینوالو کیسه داسې ده کنه زما دغه چې کوم ولاګز تاسو ګورئ چې کوم ویډیوز تاسو ګورئ صحیح شو زما مقصد دا چې تاسو ته مونږ وښایو زموږ دغه ځکه چې څونه کارکنان دي د هر یو کس چې کم دی لکه هغه خپل پوره کردار ادا کوي کنه چې هغه کې سمی نو ډاوټ ډیر هارد ورک کوي سمی په لایټینګ باندې کوي سمی په د مایکونو باندې لګي په کیمرو باندې لګي دین علاوه دغه ځکه په کنټرول پینل باندې ناشتي د پروګرامونو چې کم سیټ اپ دغه ځکه دا ډیر غټ ریسپانسیبিলিټي د مینوالو په دې کې یو وړه غلطي چې کم وي په هغه باندې تاسو تنقید کوي تاسو په خپکیږئ هم تاسو دا وې چې دا تاسو غلط وکړو دا تاسو غلط دا تاسو نه ګورئ لکه د مهنت څونه کېږي په یو پروګرام شاته نو څونه کسان لګي دي یو کس یا یو غنټې پروګرام د پاره چې کم دی مونږ څونه مهنت کوو څونه مخکې نه لګیو تاسو زمونږ په بیگانه پروګرام چې کم ولیدو بیگانه پروګرام چې کم دی مینوالو لیټرلی په هغه باندې تقریبا دغه په تیاریانو باندې د سیټ تیاریانو باندې په دغه لایټینګ باندې مایک چې کم د ساوند والا چې کم سیستم دی دغه په تیاریانو باندې مکمل تقریبا مونږ په کې 100 غنټې اغشتي وي سمي تقریبا 4 نه 5 غنټې مهنت او بیا په دې کې تاسو د پاره چې کم دی یو غنټه پروګرام وړاندې شو 2 घंटा प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम सेटअप ग्रांड नूर को प्रोग्राम नहीं ग्रांड जब सेटअप तैयार हो जाता है हाँ फिर तो 1 गो में भी जा सकता है प्रोग्राम में सर ढेर ज़्यादा मेहनत की हर यो प्रोग्राम सर ढेर ज़्यादा मेहनत की او زما بالخصوص زما دا کوشش می چې زه پکې خپل ملګری ټول ملګری پکې راولا ما د خیبر میډل ایست چې څونه کسان دي مونږ چې دغه ځکه کار کوو تاسو دا پروګرامز وړاندې کوو سمي لاړو سمي تاسو یو جهان مننه رحمان ز ډیره مننه کوم او حیدر استاډر مننه کوم بار مونږ سره یو دوه کسان نور هم ناشتي دا غزوان چې کم دي د سره خو ما وای چې اختر په ورځ به زه غپ لګوم دا خو هغه ورځ غپونه لګي دو تاسو سره د مایک والا اختر دې مبارک شه راشه تم راشه الله دې وبخښه ستاسو دې مبارک شي ها امين نو سب باندې خوشو اوس براه راست شو څنګه وخو ډېر زبردست پروګرام دې خوښ شو ډېر مننه کیمرې شاته هم تم لکه ډېر پوندونه اخلي پروګرام نه ډېر ښه خوشاله کوم لراګی تاسو خو لګیا تاسو ته خو نه او کیمرې باندې د نن سبا ماشاءالله ډېر ښه کار شروع کړی دی ډېر ښه کار دې زده کړی دی مننه ډېر دا د چا زده کړی دی پروډوسر صاحب او زموږ د ټیکنیکل انچارج حوالات دي ډیره ته چل کار راته خی کنه دا خبره ده چې کار ولکه شیر کوي خپل ایکسپیرینس مینوالو نور سره شیر کوي دا وګوره دا ځوان چې کوم دي اوس تیاریږي دی اوس په کیمرې باندې نن چې ما کوته په دې کیمرې باندې ډیر خپل کار کولو هغه ټول نغټه وجه صدا چې دا غدي سره مهنت کیږي شاته لګي دي کسان ورته وی چې لکه دا صحیح دي دا غلط دي دا کوي دا مکوي همدغه زمون په ویډیوز کې کدا څه کمې پېښې وي ما ته خامخا تاسو وی چې خوشیدا دا لګ زیات شو دا لګ کم کا دا لګ ډیر کا تاسو یو جهان مننه تراشه بس به او دا لای ډیر مزدار بهر کوم موسم دی ما بهر بوزو راځه بهر وزو بهر یو دوه خبرې کو او د پروګرام چې کوم دی وایند اپ کو او بیا مزید غپ لګو رؤوف خان السلام علیکم ګوره ما چې پروګرام وایند اپ کوم خدا رؤوف ملاو دا والا خورشید اخی اختر څنګه تیریږي اختر خو ماشاءالله بس خده مسافره او د کور اختر ډیر پرخي خو بیا هم خده خیبر ډیر کوم تم کار کوو نو دا سینما خصم لکه مسافره کیو کنه پلیز موږ د پیملیشن ماحول ملایوي ټول یاران دوستانو خیدر زموږه اجازه او سامیه او زموري سیب زمان دی ټول لکه یو پیملی ماحول دی لکه موږ ته د دوه مورز لکه سم محسوس نه کوو ها
نو اختر ښه تیر شو ماشاءالله خوشحالو تیر شو زبردست پروګرامونه څنګه و د اختره پروګرامونه ماشاءالله خو پیله د اختر شو نن تاسو صاحب د اسی تاسو باندې هم پریشر وی لکه چې کله تاسو پروګرام ریکارډینګ د پاره تیاریږئ ما کیمرا ممبر سیټ کوي شاته نه در باندې پروډوسر غوږو کې شلکه شارټ ته غلط واغشتو هغه ټایم کې لکه څه فیلینګز وی څه محسوس کوي تاسو غبرهټ یاره خامخا وار درنه خطا کیږي بالکل لازم دا خو زمونږ د پروډوسر ته پته را دی حیدر ته پوه شوې کله سمی واز کړه حیدر واز کی موږ دوه خطای پوه شوې او دا زموږ ذمہواریم دا ځکه خامخا اډو کې مسله راشي مایک مو دغه لکه یاد سي کیبل نه بلکنه کیمرا شاټ لگا نو خیدر وی دا شي اساس غلط لکه دا پریم پلسي دا کاغور د دې ببول یو شی بل شي دا زموږ ذمہواری ځکه نو ډاوټ دا مینوالو یو ډیره غټه ریسپانسیبিলিټی دا چې کله تاسو یو هوست تیاروي هغه ته مایک لګوي هغه ته ایر پیس لګوي او بیا مکمل هر څه چیک کوي خپل کیمرا چیک کوي دا یو ډیره غټه ریسپانسیبিলিټی دا نو زموږ روف رور چې کم دی د په امدې هغه باندې لګي کار کوي پروف زه تاسو یو جهان مننه کوم خوشاله اوسئ ژوندې اوسئ ډېرې ښکلې خبرې تاسو سره وشوې اختر زما طرف نه یو ځل بیا تاسو ته مبارک شه حیات لومبي ځل داسې کار وشو چې تاسو په زمونږ په پروګرام کې زمونږ سره میلمه وي لکه زما او عبدالرحمن سره میلمه وي بالکل نو څنګه اوس تاسو پروګرام خوښ شو خورشید بھائی تاسو چې څنګه خبره وکړه چې تاسو زمون لکه کلی نشدو یو د ریم بنگش صاحب یو غانا دی چې کوهاټ کې مې زړګی دی انګو کې مې زګر دی اډونه مې د کور مې تیرا مې د لستر دی نو پروګرامونه خو ما مخکې تاسو سره ویټي سره کړی دي خو نن چې کوم پروګرام هغه زمرد صاحب ډېر په ایمرجنسي کې راوستم او ایمرجنسي کې ډېر لکه زه ماته لږ غبرهټ هم ملاو شو خیر ډېر خوند یې وکړو عبدالرحمن بھائی تاسو سره دغه پهله پروګرام لایو پروګرام دې نه مخکې یو شو مونږ کړې وه چې هغه په شارجه کې وه د اختر شو وه ډېره خوندوره شو وه او ډېر خلکو خوښه کړې وه او دا ځل چې کوم پروګرام تاسو سره وشو لایو پروګرام نو ډېر خوند یې وکړو تاسو سره عبدالرحمن بھائی سره نو ډېره مزه یې وکړه ستا سندرو هم پکې ډېر خوند وکړو وروره ډېره مزه یې وکړه مینوالو زموږ پروګرامونه نو ډاوټ ښه دي ډېر ښه دي صفت تاسو واورېدو او دا صفت صرف دنه نه تاسو ډېرو ملګرو نه دا صفت اورېدلی دی ملګرو وخت شوی دی د تلو د ځان خیال ساتئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ په دې هیله چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي انشاءالله چې ژوند خیر وي یو نوی ویډیو سره به ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغه وخته پورې ما سلامه الله حافظ الله نگهبان لوی الله پامان